पाकिस्तान په قرضونو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. که د نویمو کلونو له پای سره د پاکستان اوسنی اقتصادي حالت او پردي هیوادونو د پورونو بار پرتله شي نو ښایي ډېر فرقونه لري. د نویمو کلونو په وروستیو کې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي حالات خراب وو او پر پاکستان د اټومي وسلو د تجربو له امله په نړیواله کچه سخت اقتصادي بندیزونه هم لګېدلي وو. که څه هم اوس هېڅ بندیزونه نشته، خو پر اقتصاد د پراتو پور په اړه د پاکستان د مرکزي بانک لخوا د وروستیو معلوماتو پر اساس د هیواد ټول پور او مسؤلیتونه د هیواد د اقتصاد له مجموعي حجم ډیر شوي دي. د شمیرو له مخې په 2018 او 2019 میلادي کال کې پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لومړی مالي کال پر پاکستان د پورونو بوج له 9.9 ټریلیونو څخه 40.2 ټریلیونو روپیو ته وخوت. د دې هیواد د مرکزي بانک لخوا خپاره شوي شمیرې ښیي چې دې وخت کې پر حکومت ټولیز پور 1.8 ټریلیونه روپۍ دی چې په دې کې 40.5 سلنه بهرنۍ ده، هغه څه چې له نړیوالو مالي ادارو څخه ترلاسه شوي دي، او 15.5 سلنه بیا کورنۍ ده، هغه چې حکومت په ټولنیز ډول له خصوصي بانکونو ترلاسه کوي. د یادولو ده چې د پاکستان اقتصاد تر ټولو لویه ضربه اشرف غني ورسوله. هغه داسې چې نړیوالې په دې قانع کړل چې دا هیواد له ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد ده چې لومړی په خړ لیست کې او اوس په تور لیست کې شامل شو چې له دې سره نړیوالې مرستې پرې کمې شوې. ترڅنګ په افغانستان کې اقتصادي مارکیټ هم ورختم کړ. نو اوس پاکستان په هیڅ قیمت نه غواړي چې بیا د ولسمشر غني واک ته ورسیږي او په هر قیمت چې وي غواړي ډاکټر غني له واکه لرې کړي. دوی په دې ښه پوهېږي که بل ځل غني واک ته ورسېد خیرات راټولولو ته به کیني، خو څوک به خیرات هم ورنه کړي. خو په پاکستان کې د پورونو د زیاتېدلو لاملونه څه دي؟ اقتصادي کارپور ډاکټر اشفاق حسین په وینا هغه هیلې چې د عمران خان او د هغه ټیم چې د پاکستان د اقتصاد په اړه یې درلودې دقیقې نه وې. وروسته له دې چې هغه په حکومت کې دنده واخیسته ویې موندله چې هر څه د ده له هیلو ورهاخوا ډېر خراب و او د دې اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره اوسنی حکومت په اړونده څانګو کې د اړتیا وړ بشري سرچینو او مهارتونو له کمبود سره مخ و او له همدې امله یې د کمېدو پر ځای زیاتوالی موندلی و. د هغه پر وینا چې د اوسني اقتصادي وضعیت اصلي لامل د پیسو نړیوال صندوق ته تلل و. د پیسو نړیوال صندوق دې مسلې ته د رسیدو لپاره د دولت په توګه مسؤل دی. په هر حال تاسو د پاکستان د اقتصاد د خرابېدو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.